قدرمند اوریدونکو زه عمر باچا د باجوړ زلمی طرف تاسو مخاطب یم امید لرم تاسو به روغ جوړ اوسئ ژوند نه بخون او مزه اخلئ ګران قدرمند موږ د باجوړ خار کې دلته ماخوستن ټایم دی زیاتره موږ لکه د ویډیو نور څه مطلب نه دی خو زیاتره موږ دا کوشش چې موږ د خپل مینوالو سره نوې نوې ویډیوګانې شیر کوو او باندې نوې نوې خسته خسته ځایونه وینو زموږ باجوړ زیاتره به خلکو لکه په غیر کې حسابه چې دا غیره ده خو زه ته نن خیم د خپل باجوړ چې ماشاءالله په دې کې څونه امن دی او دلته ماخوستن نه څونه خلک راوځي قسم قسم خوراک قسم قسم چاکرب کې وای نو موږ به خیر سوال ته د خلکو نه کې پوښتنه وعلیکم السلام جی تاسو نوم د مینوال سوال خپل تعریف وکړئ زه د مردان یم د مردان سیمه سره تعلق ساتم د باجوړ راغلی او د خپل کوډرینګ نوم کولاو کړی دکان هم کولاو کړی او دا کاروبار کوي د خلکو لپاره د عوامو لپاره چې خدمت ورته کوو د باجوړو د مرګرو لپاره د خو تاسو باجوړ ته دراتلک څونه وخت کم از کم یو 2-3 کاله به کېږي 2-3 کاله جی اول خو تاسو خپل आवाज په جګ आवाज سره خبرې به وکړئ خو تاسو ته څه دکان دی او څه کاروبار کوي موږ د کوډرینګ دکان دی او د جوسو کار کوو موږ سره 2-3 سکرین دی دا سره 15 دی سره جوس دی دا کار کوي خجنه خو روجا ده که خیر اختر ورځ شپې دي او باجوړ لکه زیات تر باندې خلکو چې باجوړ غیر را دی کنه تاسو باجوړ په اخله کې څه ویل غواړئ نه جی یاره باجوړ ماشاءالله ښه ذات دی ښه مزیدار دی ښه ماحول پکې ښه سړی انجوای کولی شي داسې څه پرابلم مونږ ته نه دي راغلي په دې 2-3 کالو کې چې یاره داسې مسله راغلی چې یاره باجوړ کې دا حالت یا بل څه یا بل څه دې سم پکې نشته خو چې لکه تاسو چې کوم لکه زمونږ نور پښتانه ورونه دي لکه هر ځای به واخلو چې کوم ځای کې پښتون دی هغو ته به تاسو څه پیغام ورکوئ د باجوړ په هکله به تاسو څه ویل غواړئ زه به دې ته دا پیغام ورکړم چې یاره ماشاءالله د باجوړ ښه مزیدار ملک دی ښه مزیدار دی ښه میلمه دوست خلک دی ښه خلک دی نو خپل وطن چې قبول کړي نو ښه چې تاسو ته دا پیغام چې تاسو به خپله خوله ورکړئ چې باجوړ ته چکر راشئ باجوړ ښکلا وګورئ وایي باجوړ ته به چکر راشي او د دې خامخا جی تاسو ټیم راکولی یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام سر خیر جی تاسو نوم او د کوم ځای استه مینوال سره خپل تعریف وکړئ سر زه د لوی نه راغلی یم منډه دې باجوړ ته مدرسې ته او ها جی لکه نن خو ماشاءالله اختر ورځ شپې دی او تاسو د ډېر لرې ځای نه هم راغلی یاستئ او دلته بازار ته شکر یس سر شکر راوتی او موږ ته ډېرې پرېشن او خوشحالي ملا شوه ځکه چې باجوړ کې ډېر زبردست امن راغلی دی موږ چې لکه چې رالو موږ ته ډېر خوشحاله شو لکه چې د باجوړ له ښکلا مو ولیده نو موږ بالکل ډېر مطمئن شو سر خو چې لکه تاسو به خلکو ته څه ویل غواړئ چا ویل چې باجوړ یو غیر علاقه ده باجوړ کې امن نشته تاسو به خلک هغه ورونو ته تاسو څه ویل غواړئ سر دا یو پالتو خبره هغوی کوي الحمدلله چې اوس باجوړ ته وګورو چارو طرف الحمدلله ټول ګلونه او دغه ته پکار دي چې ډېر زبردست علاقه ده بالکل امن دی بالکل سر چې تاسو لکه بار خلکو ته څه ویل غواړئ باجوړ په حق چې باجوړ ته چکر لا راشي باجوړ ښکلا ویني سر زه دا اول غواړم چې باجوړ بار ملکونو کې سعودي عرب او وغیره په کوم ملکونو کې دي چې راشي باجوړ ویني ډېر زبردسته ښکلا ده او چې ویني ډېر به خوشحاله شي سر جی د ټیم راکول چې یو جهان جی موږ سره دا خپل ملګری ناست دی هغه نه موږ ته پوښتنه کوو جی السلام علیکم جی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی ډیره مهرباني لاول خو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د غریب خانې ته رالی او زموږ نه هم دا تپوس وکړم مننه زما محمد ریاض نوم دی او د سټیډیم سره تعلق ساتم زموږ د چینل خو باجوړ زلمی چینل دی دې چینل په حق له تاسو څه ویل غواړئ او د باجوړ د خار او د باجوړ په حق له تاسو څه ویل غواړئ ډیره مهرباني د باجوړ زلمی چونکې دا ډېر ښه اقدام دی ډېر ښه قدم دی
چې تاسو د باجوړ د عوامو نه د ځوانانو نه دغه تپوسونه کوئ او په خلکو کې شعور را بیداروي، نو دې ته زه په ښه نظر باندې ګورم او دا یو ښه قدم دی. نن مونږ ریاض صاحب وګورو لکه زیاتره خلکو به وایي چې باجوړ غیر علاقه ده، باجوړ کې امن نشته. نه خلکو تاسو څه ویل غواړئ؟ هغه خلکو ته زما دا میسج دی، دا پیغام دی، چونکې باجوړ اوس په پښتونخوا کې ضم شوی دی. پرامنه خلک دی، یو خپل روزګار سره تعلق ساتي، پرامنه خلک دی او د خپل روزګار سره تعلق ساتي، امن پسند خلک دی. او هغه غیرو خلکو ته زه دا میسج ورکوم چې کم خلک وایي چې قبایل چې دي یا باجوړي چې دي دا پرامن نه دي، دا دهشتګرد دي، نو هغوی ته زه نن دا وایم چې نن په دې شپه کې زلمي راوتلي دي، عوام راوتلي دي، خپل روزګارونه کوي. څوک په الودو له راځي، څوک د خوراک څښاک شیزونه خوري او د خوراک څښاک شیزونو له راځي. نو یو پرامنه وطن دی، یو پرامنه ښار دی. باجوړ اوس هغه باجوړ نه دی، ډېر زیات امن پکې راغلی، ځوانان شعور لري، پوهه لري، نو ډېر پرامنه باجوړ دی اوس انشاءالله. تاسو به بیا په اخره کې د بار موږ کې کوم پښتانه ورونه دي هغو ته تاسو د باجوړ په هکله څه ویل غواړئ چې باجوړ ته چاکر راشي، باجوړ ښکلا ویني؟ زما مسافر ورونو ته د زړه د کومې نه سلام دی. او بیا د هغې نه پس ورته زه دا وایم چې ټول مسافر ورونه چې کوم په بار وطن کې ژوند کوي، وطنوال ملګري دي، کلیوال ملګري دي او په بار ملکونو کې وخت تېروي، په بار ملکونو کې ژوند تېروي، نو هغوی ته به زه دا دعا وکړم چې هغوی دې الله ډکې منګولې خپل وطن ته، خپل باجوړ ته، خپل ماښامو مازدیګرو دي الله ډکې منګولې راولي. او باجوړ اوس آباد دی د خیرستانو، الله هم په خپل وطن کې نصیب وکړه او الله هم ډکې منګولې خپل وطن ته، خپل ښار ته، خپلو بچو له، خپلو ماښامو مازدیګرو له الله ډکې منګولې راوله او په دې خپل وطن کې هم الله روزګار روان کو، الله هم کامیاب کا چې خپل باجوړ در باندې ښکلی وی. هر قدم د ګل شه چې راځې غونچې ته جوړې کا، هر قدم د ګل شه چې راځې غونچې ته جوړې کا، او ما درته جولۍ د انتظار خالي نیولې ده. او بله په تېره به زه دا ووایم چې باجوړ یو ښکلی پروپیزا ماحول دی، ډېر ښکلی علاقه ده، د سیل سپاټۍ ځایونه پکې ډېر زیات دي، خو د حکومت د توجه د نشتوالي په وجه باندې هغسې خلک دې ته نشي راتلی. نو زما د ستاسو د چینل په وساطت باندې حکومت نه دا اپیل دی چې دلته مثلا قبر چینه ده یا بل داسې د سیل ځایونه دي چې هغوی له توجه ورکړي، هغوی له روډ برابر کړي، هغوی ته هغسې سیستم برابر کړي چې کوم د سیل ځایونه دي. نو ستاسو د چینل په وساطت باندې زما د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دلته د تفریحي مقاماتو له توجه ورکړی شي. ډېره مهرباني. جی ستاسو یو جهان مننه ریاض وروره، تاسو ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې وکړې، تاسو یو جهان مننه، مهرباني. او بیا هم ستاسو زه شکرګزار یم، ستاسو د چینل د باجوړ زلمي، ستاسو د پوره ټیم چې تاسو رالی موږ له وخت راکړو، ډېره مهرباني، مننه. السلام علیکم. چې ستاسو نوم اول د مینوالو څخه خپل تعریف وکړئ. زمین شاه. ښه جي تاسو کاروبار څه کوئ او څنګه باجوړ ښار ته پاکستان راوتېستی؟ څوکیدار یم بلدې بازار. په بازار کې څوکیدار یې. ښه جي هلته ماحول څنګه؟ ډېر ښایسته ماحول دی. ښه جي لکه تاسو به د باجوړو په هکله څه ویل غواړئ؟ دلته باجوړ کې ډېر ښایسته مزېدار ماحول دی او روژه ده، ډېر زیاته مزه کوي او ماحول مړه بس مزېدار دی. هغه خوند کوي ځکه چې موږ له پوره سکون راته میلاوي. اوس خو وګوره اړخوا ماشاءالله باجوړ ښار ډېر ټایمه پورې ښه کولا وي، چا خبره شپې 12 یوې 2 پورې کولا وي، زیاتر تعداد خلک هم پکې وي، نو زیاتر پکې ګرځي. نو جی لکه تاسو چې څوکیداري کوئ تاسو ته څه محسوسېږي یا په خپل آرام سره څوکیداري کوئ که نه څه به ویل غواړئ؟ جی بس خپل آرام سره باندې اورئ. جی ستاسو ټیم راکول یو جهان. ښه جي زموږ سره دا ټیم بل ورور دی، موږ د هغه نه هم تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم اول د مینوال څخه خپل تعریف وکړئ. په لنډ الفاظو کې ورته وایم چې زما نوم ساګر دی او بس همدا د رنګټونو پي سي او دوکان دی، بس دغه ټول مینوال پېژني، خو بیا هم زما نوم ساګر دی. ښه جي موږ به د باجوړ په هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ د چا نه پټوانه ده. که وګورو نو اوس ماشاءالله زموږ باجوړ ته ډېر زیات خلک راځي. نن موږ مارکېټ ته راغلي، تاسو به کېږي پخپله مو کتلي پنجابیانو، نو ما سره هغوی دې ناست وو، بس خبرې مبرې مې کولې، ما ورته ویل چې څه حساب دی دلته کې تاسو څنګه پاتې کېږئ؟ وایي یاره اوس خو موږ دا دویم کال دی چې موږ باجوړ له خاص د روجې د په میاشتې دپاره راځو. وایي دلته کې موسم هم ډېر زبردست دی، د دې خلک هم ماشاءالله هغسې خلک اوس نه دي، ډېر فوی دي او اوس ماشاءالله هغه پخوانی وخت نشته دی. نو اوس د باجوړ نه بار چې کوم خلک دي هغه هم باجوړ ته مطلب د دې موسم دپاره راځي، ډېر زبردست موسم دی
مینوالو ته به زیات تر ته به پته وي چې ته به پته هم نه وي نو ماشاءالله ډېر زبردست موسم دی. حاجي تاسو ولګه باجوړ په حق لکه نور زموږ چې کوم پښتانه ورونه دي یا پنجابیان دي کار سره خلک دا باجوړ دراتو په باره کې ودا څه چې باجوړ کوم خپل دا کوم راشي تاسو یو ګور دي په حق ودا څه غواړي. باجوړ تر کله راشي او هر څوک راشي. باجوړ ډېر ښکلی زبردست سیندري ده. دلته کې موږ سره افغان بارډر هم نږدې دی. مینوال ډېر زیات مینوالو به کتلې مې ډېرو باندې مې کتلې زموږ سره ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي. ګبر چینه ده، چیناران دي، سیري سر دی، په دې سایډ باندې بارډر دی. ډېر زبردست ځایونه دي. نو بالکل دې راتلی شي. ویلکم ټولو ته ویلکم او هرکلی. ستاسو ټیم راکول یو جهان مننه. تاسو هم مننه. السلام علیکم. جی ستاسو نوم د مینوالو سره خپل تعارف وکړئ. ما نوم عبدالوهاب دی. د سلطان کشمیر اوسېدونکی یم او د ښار بازار کې ټیلري دوکان دی. ټیلري کوم. حاجي نن خو به ماشاءالله د اختر ورځې شپې دي ستاسو د کار په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ شکر الحمدلله د الله فضل دی او کار مار دې وخت کې ډېر زیات دی او خلکو له جامې ګنډو او د اختر تیاری نه خلکو له کوو. حاجي تاسو به باجوړ د ښکلا په باره کې څه ویل غواړئ؟ ماشاءالله باجوړ خو ډېر ښکلی ځای دی. دا واورئ د خلکو له سیلون راځي د ښکته ځینې ډېر زبردسته ځای دی. موږ پکې ډېر خوشحال یو. حاجي لکه موږ تاسو نه خپل الحمدلله باجوړ ډېر امن ځای دی. دا واورئ ډېر موږ خو پکې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر بهترین ځای دی باجوړ. حاجي تاسو په هغه ورونو ته څه ویل غواړئ چې کوم لکه باجوړ او په ښکلا په باره کې چې باجوړ ته چکر راشي یا سیل وغیره داسې به تاسو څه ویل غواړئ؟ باجوړ خو د سیل ځای دی او سیل لپاره ډېر خلک هم راځي او ما ټولو ملګرو ته خواږ چې راشي باجوړ ته. باجوړ د ښکلا ځای دی او خبر ته خوشحاله یو جهان مننه چې ټیم راکول. ښه ګران قدرمندو جی تاسو خو به د خلکو انټرویو نه هم اورېدلي. موږ ته مختلف تپوسونه وکړل باجوړ په حواله سره. نو جی زما هغه پښتانه ورونو ته لکه صرف موږ دا مطلب نه دی چې زموږ صرف باجوړ دی یار وغیره نور ځای نشته. موږ هغه چې په کوم ځای کې پښتون ورور اوسېږي که هغه د ملک نه بهر دی که په ملک کې دننه دی موږ د ټولو پښتنو د زړه نه شکریا ادا کوو او د زړه نه شکرګزار یو. خو موږ صرف دا مطلب دی چې موږ باجوړ زیاتره خلکو په داسې خبرې به کېدلې او موږ صرف مقصد دا چې موږ پښتانه چې موږ په باجوړ کې کوم پښتانه اوسېږي هغې په حق له به تاسو هم د ملګرو خبرې اورېدلي. ماشاءالله موږ باجوړ ته که وګورو هر طرف ته پکې ښکلا ده سکون دی پکې ډېر زړه پورې ځای دی. زما په خپله ډېر خوښ دی. د نورو قدرمندو به هم خوښ وي. خو جي لکه موږ دا په منځ کې څه فتنې یا وغیره بل څه جوړول نه غواړو. موږ کار ځای کوو. انشاءالله موږ به تاسو ته په باجوړ کې هغه ځایونه ښیو چې کوم غاښیفاس دی ناوپاس دی دې ځایونو ته به موږ هم ځو. د هغو سیل به هم موږ په تاسو باندې کوو. جی موږ د باجوړ زلمي چینل نه به موږ کوشش دا کوو چې ستاسو سره موږ هغه ویډیوګانې هغه ځایونه به تاسو وینو چې کوم تاسو نه یې لیدلي او تاسو باندې هم د هغه زیارت وکړو. نو جی که زموږ نه څه غلطیانې شوي موږ ډېر کمزوري یو نو د هغې په ځای ستاسو موږ معذرت غواړو او په اخره کې که ستاسو بیا څه په زړونو کې څه او موږ ته هم څه ویل غواړو غوښتله نو د باجوړ زلمي چینل باندې تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. جی ستاسو یو جهان مننه. السلام علیکم.